د افغانستان لپاره ښه خبر نړیوال شل ورځې جام به راتلونکي اکتوبر میاشت کې ترسره کیږي. مهرباني وکړئ له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کړئ انفو تل ستاسو په چوپړ. د نړیوال شل ورځې جام دوهم پړاو به د 12 لوبډلو ترمنځ لومړی پړاو لوبه د پای ته رسېدو سره سم د اکتوبر په 24مه نیټه متحده عربي امارات کې وشي. دا ځل د نړۍ نورو مخکښو لوبډلو ترڅنګ د افغانستان ملي لوبډلې هم مستقیما په نړیوال جام کې لوبېږي او غوراوي یا لومړی پړاو لوبه کې به ونه لوبېږي. نړیوال جام لپاره ښایي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ښه چمتووالی ولري ځکه چې په سپتمبر میاشت کې له پاکستان سره په عربي اماراتو کې 3 ورځنۍ لوبې هم لري. همداراز د افغانستان 3 ستوري راشد خان، محمد نبی او مجيب الرحمن به مخکې له مخکې عربي امارات ته ولاړ شي او هلته به لومړی IPL او بیا نړیوال شل ورځې جام کې ولوبېږي. IPL لوبه کې د محمد نبی، راشد خان او مجيب الرحمن لوبېدل نړیوال جام لپاره د دې 3 لوبغاړو بشپړ چمتووالی هم وي. یاد دې وي چې نړیوال شل ورځې جام کوربتوب هند په غاړه لري چې په عربي امارات او عمان هیواد کې به دواړه پړاوونه ترسره شي. له توجه څخه مو نړۍ مننه.